په سعودي کې کاغذ امضا شو که نه شو؟ په سبا باندې څه وکړل؟ په سبا نه 2 ساعته بعد د هلته چې ورقه امارت اسلامي او محمد بن سلمان په مخ کې امضا شوله، په دانګام او په سرکانو باندې برید ونه که، بیا چې معاهده امضا شوله په برمل او په دغې باندې حمله ونه کړله، بله ولسوالۍ باندې په پکتیا کې 2 ولسوالۍ باندې حمله وکړله. نو خبره دا ده چې د لیکلو او په امضا دا موضوع نه حل کیږي. که مونږ غواړو دا حل شي، مونږ باید دا فشار په نړۍ راوړو، په چین باندې دا فشار راوړو، په روسیې باندې ټول ته. که پاکستان غواړي موضوع حل کی، افغانستان پکې مونږ هلته مداخله نه لرو، پاکستان د ټي ټي پي او بي ال اي سره کینې خبره د حل کی، د افغانستان سره مسله حل ده. دا لاره دا ده. او تاسو پوهېږئ چې ولې ټي ټي پي او بي ال اي سره هغه نه کینی؟ په دې نه کینی چې دا په دې پوهېږي چې ټي ټي پي او بي ال اي بې له ازادۍ نه کم له ده نه هېڅ نور نه غواړي. او زه چې وایم چې هغې سره ته مسله حل که، زما مسله حلېږي، هغه همدا ده چې دوی د هغې نه خپل جدایي غواړي، چې دوی آزاد شي، د ډیورنډ د کرښې مسله حلېږي، لوی افغانستان جوړېږي، د ګوادر زموږ د پاکستان له منځه ځي. ځکه خو دوی د بي ال اي او ټي ټي پي سره نه کیني، تا ته بهانې او پلمې لټوي، په تا بریدونه کوي.